د 21مې پیړۍ لیک. د 21مې پیړۍ لیک لولمه یو چا له ډېر درده لیکل کړي دي. په سپین کاغذ یې د معصومو اوښکو خاپونه هم ښکاري. په سپین کاغذ یې د معصومو اوښکو خاپونه هم ښکاري. د 21مې پیړۍ لیک لولمه هغه چې ډېر لرې دی، هغه چې ډېر نږدې دی، هغه چې ډېر معصوم دی، ځکه د زړه خبرې لیکي په خوله هېڅ څه نه وایي. په خوله هېڅ څه نه وایي، هره خبره راته لیکي. د 21مې پیړۍ لیک لولمه یو چا سور قلم عنوان لیکلی، دا مې وروستی لیک دی. یاره ځواب یې راکړه. هغه ویل ای یاره دا مینه څه ته وایي؟ د زړګي درد څه شی دی؟ د بیلتون اور څنګه وي؟ غم او خفګان پیژنې؟ خفه جانان پیژنې؟ یار او ارمان پیژنې؟ درد ته درمان پیژنې؟ مزدور او خان پیژنې؟ د خپل ځان پیژنې؟ ای دا ځواب کړه راته. دا مې وروستی لیک دی. نور درته لیک نه لیکم، خو د پوښتنو مې ځواب غواړم. نور درته لیک نه لیکم، خو د پوښتنو مې ځواب غواړم. ما مې دا ټول احساسات غونډ کړل سره، ما سور قلم پیدا کړ. د تخیل د پریختو لاس نیسم او دا ځواب لیکم. لمانه لري ما ته خوږه یاره، مینه د زړه زور دی، د پاک احساس شور دی. که بدګمانه شم نو مینه د غم کور دی. هو سوځونکی اور دی زما نیازبینه مرور لالیا، زما نیازبینه مرور لالیا. د زړګي درد پیژنم، ستا هم زما پسې زړګی خوږیږي. زه هم له دې درده بې برخې نه یم، زه هم له دې درده بې برخې نه یم. ته هم له ډېره درده پټ وژاړې، زه هم له ډېره درده شونډې چیچم. زما ګلابه زما خپله یاره، تا ویل بیلتون پیژنې ګله، چې اور کې سوځم نو عامل یې خود پیژنم. ته هم په دغه اور کې لوله پی، زما هم دغه اور رنګ سوی سکور کړ، نو څنګه بیلتون نه پیژنم. یا زورور یا بختور لالیا، غم او خفګان پیژنم. له غمه درد پیدا شي، له غمه درد پیدا شي او درد زړګي ته کوز شي. بیا زړګی وخوږیږي، سترګو ته لاره وکړي او له سترګو اوښکې توی شي. یا مرور جانانه تا زه پوښتلی یم چې خفه جانان پیژنې؟ نو خدای مې د املا ماته کړي چې تا به نه پیژنم. هو یار او ارمان پیژنم. دی زما د شعر دوه ټکي، یار خو مې تی او ارمان د کوم دی؟ یا نازنین یه ګلورین جانانه، درد او درمان پیژنم. ستا جدایي راته غمونه جوړ کړل او غم دې درد ډالی کړ. نو خوږه یاره بس درمان مې تی، هو یوه بله واوره. نو خوږه یاره بس درمان مې تی، هو یوه بله واوره. مزدور او خان پیژنم، زه مې د زړه مزدور یم او د زړګي خان مې ته. اوس بدګمانه نه یم، ته خو په ځان کې ورک یې او له مانه دا سوال کوې چې د ځان پیژنې؟ هو زما د ځان ته یې، زما د ځان